دیني عالمان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کړي. دیني عالمان چې شمېر یې 200 ته رسېده وویل د افغانستان جګړه تحمیلي ده او دښمنان ترې ګټه پورته کوي. د سولې د عالي شورا په غوښتنه د هیواد شاوخوا 200 دیني عالمان په کابل کې راټول شوي او په 2 ورځنۍ غونډه کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې د ټینګښت لپاره ځینې سپارښتنې کړي. د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې دیني عالمان د سولې په راوستو کې اغیزناک رول لوبولی شي. نامشه که جهاد صلح اعلام کردم، خدمت شما عرض کردم، یقین دارم که با این تلاش شما، با دلسوزی شما، با هماهنگی شما، هم این طرف هم اون طرف که تاثیرگذاری که دارید، ما یقین داریم که سرانجام بر این مشکلات فائق خواهیم آمد، مردم خود از این وضعیت نجات خواهیم داد. دیني عالمانو د ویلمې په خپرولو سره په طالبانو غږ وکړ چې د دوی په وینا د خلکو له وژنې لاس واخلي او له قانوني لارو مخکې ولاړ شي. طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوې چې لري د خبرو په میز د ملت روښانه کړي، په عامه ځایونو کې د جګړې، انتحار او انفجار څخه د جدي مخنیوي وکړي، د ملکي خلکو له وژلو د لاس واخلي. د دیني عالمانو په اعلامیه کې راغلي چې ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي او نړیوال دې پر هغوی فشار واچوي له لاسوهنو لاس واخلي.